جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، نن زه راغلمه او ستاسو دپاره مې یو نوی کلاس راوړی دی. په دې نن کلاس کې موږ سره نوې خبرې دي. دا ډیرې عام خبرې دي. دا مونږه په پښتو کې ډیرې زیاتې کوو. دا نن کلاس ډیر اهم کلاس دی. دا تر اخره پورې وګورئ او ښه په توجه سره یې وګورئ. کلاس په شروع کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ. ګورئ مونږ ډیره زیاته په پښتو کې یو خبره کوو که نه، په خپل ګریوان کې وګوره. مونږ وایو که نه چې یار دا ته څنګه خبره کوې، ته لږ په خپل ګریوان کې وګوره. نو داسې خبرې تاسو په انګلیش کې څنګه کولی شئ؟ په خپل ګریوان کې وګوره. ګورئ د دې انګلیش داسې دی: look into your collar. look into your collar. په خپل ګریوان کې وګوره. بیا تاسو ته زه د دې یو مثال ګورئ په جمله کې دا تاسو ته زه استعمال کما. Before blaming me, why don't you look into your collar? Before blaming me, why don't you look into your collar? د دې مطلب داسې شو، ترجمه یې دا شوله. ګورئ په ما باندې د الزام لګولو نه مخکې په خپل ګریوان کې ولې نه ګورئ؟ د دې داسې ترجمه شوه. صحیح ده. Before blaming me, why don't you look into your collar? په ما باندې د الزام لګولو نه مخکې په خپل ګریوان کې ولې نه ګورئ؟ بیا د دې یو جمله کې درته بل هم استعمالوم. ګورئ چې تاسو صحیح پوه شئ د دې په استعمال باندې. Before rising finger, every politician must look into their own collar. Before raising a finger, every politician must look into their own collar. یو بل ته ګوتې نیولو نه مخکې هر یو سیاستدان له ضروري دي چې په خپل ګریوان کې وګوري. یعنی چې یو بل ته ګوتې نیسي که نه، د سیاستدانانو له دا ضرور پکار دی چې اول په خپل ګریوان کې وګوري، خپل کردار وګوري چې آیا زه څه کوم، نو بیا وروستو د بل ته ګوته نیسي. Before rising finger, before rising a finger, every politician must look into their own collar. یو بل ته ګوتې نیولو نه مخکې هر یو سیاستدان له ضروري دی چې په خپل ګریوان کې وګوري. کالر خو تاسو پیژنئ، ساده مونږ چې ورته ګریوان وایو، دې ته په انګلیش کې وایي کالر. داسې مونږ سره په دې کلاس کې نور هم سنټنسز دي، نور هم جملې دي مونږ سره ټکي دي. ګورئ مخکې هم ستاسو د توجه به ضرورت وي، کلاس په مخکې باندې ځي. بیا تاسو بله یوه جمله وینئ، سر کې منډل. د دې سر کې منډل چې کوم دي که نه، مونږ سر کې منډو که نه، اکثر خپلو مشرانو له سر کې منډو. دې ته په انګلیش کې وایي کلم د هیډ. سر کې منډل، کلم د هیډ، سر کې منډل. ګورئ دا به زه تاسو ته په جمله کې هم استعمال کما. I will clump your head. I will clump your head. زه به ستا سر کې منډم. زه به ستا سر کې منډم. I will clump your head. زه به ستا سر کې منډم. بیا مخکې موږ سره په دې کلاس کې یو ټکی دی مساج. مساج وایي مالش کولو ته. صحیح ده، مالش ته وایي مساج. Could you please massage in my head? Could you please massage in my head? آیا ته به زما د سر مالش وکې؟ آیا ته به زما د سر مالش وکې؟ Could you please massage in my head? آیا ته به زما د سر مالش وکې؟ بیا دې سره بل یو ټکی دی سکریچنګ. سکریچنګ وایي ګرېدلو ته. مونږ د خپل وجود کله کله ګرو، دا وخارښتېږي که نه، نو دغه چې کله ګرو دغه ګرېدلو ته وایي سکریچنګ. ګورئ د دې استعمال ته. Why are you scratching your head? Why are you scratching your head?
ته ولې خپل سر ګروي. Why are you scratching your head. ته ولې خپل سر ګروي. بیا یو بل ټکی دی پنچ. دا وایي نوکارې ته. څوک ورته سکونډاره وایي، څوک ورته نوکاره وایي. دې ته په انګلیش کې وایي پنچ. He pinched in my head. هغه په ما نوکاره لګولې ده. He pinched in my head. یعنی هغه زما په سر نوکاره لګولې ده. ګورئ کلاس ته په مخ کې باندې ګورئ، داسې مونږ سره په دې کلاس کې یو څو سنټنسز هم دي، دا به هم له تاسو سره شریک کړم په دې کلاس کې. که زه انګلیش کې ووایم که نه چې what should I do now. what should I do now. نو د دې مطلب داسې شو ګورئ اوس زه څه وکړم. what should I do now یعنی ماله اوس څه کول پکار دي، اوس زه څه وکړم. بیا داسې وګورئ یو بل سنټنس ته مخکې وګورئ. what can I do now. what can I do now. اوس زه څه کولی شم. یار اوس زه څه کولی شم، ستا دپاره اوس زه څه وکړم. what can I do now. اوس زه څه کولی شم. anything else to do for me. anything else to do for me. زما لایق څه حکم. مونږ وایو که نه چې زما لایق څه حکم دی، څه خدمت دی چې زه ستا دپاره وکړم. anything else to do for me. زما لایق څه حکم دی. why are you doing like this. why are you doing like this. ته داسې ولې کوي، داسې مه کوه یار، ته داسې ولې کوي. why are you doing like this. ته داسې ولې کوي. should I go now. آیا زه اوس تلی شم. بس یار ډېر ټایم وشو، بس دی زه به اوس لاړ شم. یار زه اوس تلی شم، له تا نه فارغه یم. should I go now. آیا زه اوس تلی شم. this is out of my mind. this is out of my mind. دا زما د ذهن نه بهر دی. یار دا ته چې ما ته کوم ټکی وایې که نه، دا ټکی ما له نه راځي، دا زما د ذهن نه بهر دی، یعنی زما په ذهن کې نشته دی. this is out of my mind. دا زما د ذهن نه د مزغو نه بهر دی. I will beg after offering the prayer. I will beg after offering the prayer. زه مونځ کوم راځم، یعنی چې زه مونځ وکړم زه به راشم. I will beg after offering the prayer. prayer وایي مونځ ته. offering د مونځ ادا کول چې کوم دي. صحیح ده. زه مونځ کوم راځم. I can't sleep without you. I can't sleep without you. زه له تا نه بغیر وده کیدی نشم. یار ته چې ما سره نه یې، ما له خوب نه راځي، زه له تا نه بغیر وده کیدی نشم. I can't sleep without you. زه له تا نه بغیر وده کیدی نشم. He cut me by head and eye. He cut me by head and eye. هغه زه پټ پټ ولیدلم. کله کله مونږ څوک سیکي که نه، پټ پټ راته وګوري او مونږ سیکي، نو بیا مونږ وایو چې یار هغه ماته پټ پټ کتل او زه یې پټ پټ ولیدم. نو دا تاسو داسې ویلی شئ. He cut me by head and eye. هغه زه پټ پټ ولیدلم. Thanks for your invitation. ستا د رابللو مننه. Thanks for your invitation. ستا د رابللو مننه. تاسو چې څوک څه ځای ته راوغواړي، دعوت درکړي د څه پروګرام دپاره چې د هر څیز دپاره تاسو راوغواړي، او تاسو هغه ته وایئ چې ستا د رابللو مننه، نو ورته ویلی شئ thanks for your invitation. ستا د رابللو مننه. I am very grateful to you. I am very grateful to you. زه ستا ډېر شکر ګزار یم. یار تا زما مرسته وکړه، زما مدد دې وکړه، زه ستا ډېر شکر ګزار یم. I am very grateful to you. زه ستا ډېر شکر ګزار یم. It doesn't matter. څه خبره نه ده. زه خیر دی مړه، هېڅ خبره نه ده، بس پرېږده، دا څه خبره نه ده. It doesn't matter. دا تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ. که داسې وایي چې څه خبره نه ده، it doesn't matter. څه خبره نه ده. Please count the money.
مهرباني وکړه روپۍ وشماره. تاسو چاته وایې که نه چې یار مهرباني وکړه دا روپۍ وشماره. پلیز کاونټ د منی. کاونټ وایي شمارلو ته، منی وایي روپو ته. پلیز کاونټ د منی. مهرباني وکړه روپۍ وشماره. بس هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ دا نن کلاس پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. ستاسو په انګلیش کې به څه ناڅه خواله راغلی وي. که تاسو د دې ټکو باندې ستاسو شک وي او ستاسو ته یاد نه وي نو تاسو دا کلاس بیا را د سره کړئ، بیا یې را د سره کړئ، تر هغه یې ګورئ تر څو چې مو یاد کړی نه وي. دا تاسو بار بار اورئ. دا چې تاسو څومره اورئ دومره به ستاسو انګلیش ښه کېږي، دومره به ستاسو په انګلیش کې زیاتوالی راځي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره ستاسو دپاره به بل نوی کلاس راوړم. کوشش به کوم ما صرف په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې صحت باندې روغ یم او الله راته ژوند راکړي. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.